د هغې به د شپې کیسه ده چې کله په غرونو کې د شیشکې ویرونکي اوازونه پورته شول او د کلي خلکو خپلې دروازې بندې کړې. مسافر په تنګو کوڅو کې په ویره کې روان دی او د پناه ځای لټوي. خدای خیر کړي. دا کوڅې ولې داسې خالي دي؟ هیڅوک هم نشته چې ماته پناه راکړي. مسافر د یو کور دروازه ډبوي مګر د نه خلک ډیوې مړې کوي. دروازه مه خلاص وه. دا وخت د انسان نه بلکې د شیشکې دی. که څوک بهر پاتې شو هغه به ورک شي. د مسافر تر شا یو تور سیوری ښکاري چې اوږده نوکان او ځلېدونکې سترګې لري. هغه ویره چې د کلي خلکو ترې ځانونه پټ کړي وو اوس د مسافر مخې ته ولاړه ده. ویرونکې چیغه. یوه بوډۍ ښځه په ډېرې زړورتیا خپله دروازه خلاصوي او مسافر ته د نه د راتلو وایي. ځوانه ژر رازه نه وځه. په دې کلي کې انسانیت مړ شوی مګر زما په کور کې لا هم د میلمه عزت شته. بهر شیشکه په غوسه کې ده مګر دننه نشي تللی ځکه بوډۍ تلاوت کوي. ایمان او نیکي هغه ډال دي چې د دنیا هیڅ بلی نشي ماتولی. شیشکه یوازې په هغه زړه حمله کوي چې له ویرې ډک وي. ایا ستاسو په سیمه کې هم د شیشکې یا پیریانو داسې کیسې شته؟ په کمنټ کې راسره شریکه کړئ.